د بخښونکي او مهربانه خدای تعالی په سپېڅلي نامه د سلام او احترام په وړاندې کولو سره مو د نن ورځې لنډو مهمو خبرونو ته زه فهیم الله افغان هرکلی کوم. بلخ کې له شمال او شمال ختیځو زونونو څخه د افغانیو راټول شوي 1 میلیارد او 140 میلیونه او 680 زره زاړه او له کاره لوېدلي بانک نوټونه وسوځول شول. د افغانستان بانک وایي چې دغه بانک نوټونه د افغانستان بانک د دویم مرستیال ملا محمد اخوند په مشرۍ پلاوي تر څارنې لاندې له کره شمېرنې او کنټرول وروسته سوځول شوي دي. د کورنیو چارو وزیر خلیفه سراج الدین حقانی دغه وزارت د فوټبال لوبډلې له روزونکي او لوبغاړو سره کتلي او د هغوی بریاوې ستایلي دي. خلیفه سراج الدین حقانی لوبغاړي لا ډیرو تمرینونو ته هڅولي او هغوی ته سپارښتنه کړې چې اسلامي او ملي ارزښتونه په عمل کې وساتي، په هر ځای کې د ورورولۍ او یووالي پیغام خپور کړي او همداراز له تعصب او بدبینۍ څخه لرې واوسي. د بشر حقوقو څار سازمان په یو راپور کې پر افغانستان د پاکستان پوځي رژیم د وروستیو بریدونو کې د ښځو او ماشومانو په ګډون د ملکي وګړو تلفات تایید کړي او د دې پیښې د بېپرې څېړنې غوښتنه یې کړې ده. د عبور او مرور عمومي مدیریت له لوري د میدان وردګ ولایت وردګ پوهنتون استادانو او اداري کارکوونکو ته د موټر چلولو او جواز ترلاسه کولو په موخه 14 ورځنی سیمینار پیل شو. مسؤلین وایي ګډونوال به په دغه سیمینار کې د موټر چلولو نظري او عملي زده کړې، د بېلابېلو حالاتو مدیریت او د موټر چلولو قانوني مسؤلیتونه زده کړي او په دې سربیره به د قانون له مخې د موټر چلولو او جواز ترلاسه کولو لپاره عملي چمتووالی ومومي. د نړیوالو رسنیو د راپورونو له مخې خیبر پښتونخوا کې په 2 جلا بریدونو کې لږ تر لږه 3 پولیس وژل شوي او 10 نور ټپیان شوي دي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې لومړي برید کې وسلوالو کې د امنیتي ځواکونو پر کاروان برید وکړ چې له امله یې 3 پولیس ووژل شول او 15 نور ټپیان شول. او وروستی خبر دا چې د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د چین په سیچوان ولایت کې سیند ته د یو بس لوېدو پیښه کې 6 کسان مړه شوي او 11 نور ټپیان شوي دي. د راپور پر بنسټ دا پیښه پرون د چین په سویل لویدیځه برخه کې رامنځته شوې چې د ژغورنې ډلې د پیښې ځای ته رسېدلې او ټپیان یې د درملنې لپاره روغتیایي مرکزونو ته لیږدولي دي. قدرمنو لیدونکو د نن ورځې لنډ او مهم خبرونه همدومره و چې ما فهیم الله افغان درته وړاندې کړل. تر بیا ښې چارې، ښه وخت.